السلام علیکم ګرانو کتونکو، امید ساتم چې ښه به روغ جوړ به ګرانو کتونکو. ډیر زیات خلق داسې دي چې هغه د اف ام کمیونټي چې دا هغه ډیره زیاته خوښوي، خو بعضې ځایونو کې د اف ام کمیونټي چې دا هغه په ریډیو باندې سمه نه راځي، صفا نه راځي، نو ډیرو کسانو ته مشکلات دي. نو نن درته زه د یو داسې اپس باره کې معلومات در کوم چې یو ډیر بهترین اپس دی د هینډ سپری نه په غیر، چې دی تاسو هغه اپس ډاونلوډ کړئ او په هغې باندې تاسو پی سی ایل روان دی، نو ټول پی سی ایل میچونه پرې وګورئ انشاءالله. او امید ساتم چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شي. او ګرانو کتونکو ویډیو پوره وګورئ، چې اوسه پورې چا زما چینل نه سبسکرایب کړی نو برای مهرباني زما چینل لازمي سبسکرایب کړئ. نو راځئ چې ویډیو شروع کړو. د پلی سټور او په سرچ کې به تاسو ولیکئ، کله چې پلی سټور تاسو کولاو کوئ د هغې په سرچ کې به ولیکئ چې اف ام .102 دا چې کله تاسو ولیکو دا به تاسو سرچ کوئ. کله چې دا تاسو سرچ کړو نو دا به تاسو ته دا اپس چې دی دا نور قسمه اپسونه هم دي، په دې کې دا بر په سر کې چې کوم یو اپس دی دا به تاسو کولاو کوئ. دا ما الریډي ډاونلوډ کړلی، زه یې کولاوم. دا ما کولاو کو، دلته تاسو کتای شئ دا دوه نوټیفیکیشن چې دي دا به کولاو کوئ. دا فون دا او کوم دا سټوریج چې دی دا دواړه نوټیفیکیشن چې دي دا به تاسو کولاو کوئ او بیا به کولاو کوئ. کله چې دا تاسو کولاو کو نو دی به بیک کېږي، واپس کېږي به، نو 2 یا 3 ځله به تاسو داسې ټرای وکړئ نو دی به په دغه طریقه باندې چې دی به تاسو ته کولاو شي. کله چې دی کولاو شو دی به تاسو کولاو کوئ. نو اوس خو میچ نشته چې زه تاسو ته وښیم چې داسې دی پلی کېږي، خو به هر حال په دغه طریقه ما چې کومه طریقه تاسو ته وښوه دغه طریقه ده. نو په دې باندې به تاسو چې کومه کمنټري په ریډیو اورئ نو هغه تاسو دلته بغیر د هینډ سپری نه دلته ډیر زیات په اسانۍ سره کتی شئ. دا یو ډیر زبردست بهترین اپس دی، خو شرط دا دی چې کوم ځای کې نیټ کار کوي هلته به دا کار کوي، په سیګنلو باندې چلیږي. نو په دې طریقه باندې دا چې دی تاسو ډاونلوډ کړئ انشاءالله چې تاسو به ډیر زیات خوشحاله یئ. نو ګرانو کتونکو دا زموږ نننۍ ویډیو وه. داسې نورو ویډیوګانو دپاره چې دی زموږ چینل چې دا لازمي سبسکرایب کړئ. ستاسو به ډیره زیاته مهرباني. تر د بلې ویډیو پورې راکړئ ماله اجازه، چېرته چې ښاد او آباد اوسئ. د لوی الله په امان.